السلام علیکم. زماره یو مسافر ټول فینز او ملګرو ورونو خویندو ډېر ډېر سلامونه او ډېر زیات احترامات. نن زماره پیغام دوباره په دې ویډیو کې پارت 2 چې درته وای شاه سوار روډ ته او بلکې را شاه سوار پسې چې را څومره خلکو ویډیوګانې جوړې کړي تر زما پورې دا ټولو ته یو پیغام در کوم څنګه چې په ما ویډیو کې شاه سوار ته ویلی و چې ستا مشر رور انسان چې کله بل انسان ته رور نه ووایي د دې مطلب چې هغه غلط نه وایي. صحیح. نو مونږ او تاسو ورونه یو دیني لحاظ نه هغه ټرک مې را روان کړی تاسو به مو وایه چې سکندر کله چرته الله بندګانو خو یو مسافر مې په دې نوم پیښ خیره چې همیشه په سفر کې نو شاه سوار رور ته هم دا پیغام دی چې همت ته لاسه مه ورکوه. دومره درته وایم چې خپله دیني لاره ونیسه. د خلکو په خبرو باندې مه هرټ کېږه، اګنور یې که. هغه خبرې چې تا ته تکلیف درکوي او تا کې هغه عمل نه وي اګنور یې که. ما درته په تېره ویډیو کې زه که اکثر ویډیوګانو کې ډېر جذباتي غږېږم خو یقینا ما دین طرف ته طرفداري وکړله. یقین مه په خدای وشه دا وګوره شاه سواره وروره په دې خپل ګاډي کې جاینماز ګرځوم په رب قسم چې د جاینماز ته ګورم دا زړه مې داسې بل شانتې تازه کېږي. نو د زړګي سره تا غلط کار اوسه پورې نه دی کړی، صرف د په خولې ویلی دی چې دغه کار ته دوباره ځم او پاتې شو چې دا چا ویډیوګانې ورپسې کړي او دومره سختې او دومره ګنده خبرې ورته کړي دي او چا ورته ویلي ډېرې غلط مثالونه چا ورکړي. نو رب تعالی ته وګورئ، هغه رب ذوالجلال ته وګورئ چې دا خپله څومره ګناهونو کې ډوبیئ. په دې هم پوهېږئ او که نه که دا خپل ګناهونه خلکو ته څرګند کوئ که نه واللهي قسم په خدای چې هر انسان در باندې توف نالت ووایي چې دا خپله څومره ګناهګار یو. صحیح ده. هغه ورور توبه ویستلی دی، د هغې توبې خاطر یې وکئ. تر اوسه پورې کوم غلط قدم نه دی جګ کړی او نه دی مردارۍ ته راوتلی دی. په خوله یې دا خبره کړې وه نو سوشل میډیا ور باندې سور اور بل کړو. آخر دا ولې دا مونږ او تاسو پښتانه دغه شانته یو. تاسو چې ویډیو ورپسې کوئ نو یو ښایسته نصیحت ورته وکئ د یو ورور په حیثیت سره. یو دښمن په حیثیت خو ورته داسې دمکیانې او دغه شانته غلط الفاظ مه یادوئ که نه. دغه ستاسو مسلماني دی، دغه ستاسو انسانیت دی. زما ویډیو کې وګورئ که شاه سوار ته کومه کنځل وي بلکې شاه سوار دپاره ما غټ عالم سره په ټلیفوني رابطه وکړله. زما 2 سوالونه زما په ویډیو کې پراته دي. یو چې څوک کنځلې کوي هغې ته څه وایي. نو غټ عالم کټر فتوا دا لګولې چې هر انسان بر انسان ته کنځل کوي او هغه کنځلو والا ته اسلام وایي او زمونږ ښکلی پیغمبر ورته وایي چې هغه کټر منافق دی. هغه کټر منافق دی، د کنځلو والا منافق. او څوک چې دغه شانته توبه وباسي او بیا خپلو ګناهونو ته واپس ورځي نو هغه د عالم خبرې واوره. شاه سوار رور زما خبرې مه اوره. رب تعالی ده وکړي چې ته دغه قدم وانخلی. زما درته دغه دعا ده یو مشر رور په حیثیت سره. او بلکې آخره کې مې دا درته ویلی دی چې که واقعي فاینانشل سیسټم ستا ډېر لو روان وي یو مسافر ته میسج وکړه ما سره ډېر ښه خلک په کانټاکټ دي، کاروباري خلک. انشاءالله تعالی یوه لاره به دې روانه کړو. اعتبار در باندې لرو، یو فیمس انسان یو مشهور انسان انشاءالله تعالی هر لحاظ نه در باندې اعتبار کوم، هر لحاظ نه در باندې اعتبار کوم. انشاءالله در سره ودرېږم. او دومره دی ملګرو ورونو مسلمانانو ورونو دا پیغام تاسو ته هم دی چې رب تعالی ته وګورئ چې یو چا داسې ګندګیري نه وي کړې او صرف اراده ورته کړې وي او یا خبره کړې وي. دې مطلب خدا نه شو چې مونږ او تاسو ډېر پاک یو، فرښتې یو او بس یو شاه سوار دی چې بس په ګندګیرۍ کې راواوړېدلو او ټول ورته څوک د خور او مور کنځه او څوک ورته ډېر پلیت مثالونه په ویډیوګانې کې ورکوئ. آخر ولې د پښتانه دغه شانته یو بل نه سوځو او که څنګه څه وجه دی؟ الله ته وګورئ، رب ته وګورئ. دا خپل ګناهونه هم خلکو ته لږ وښایه که نه چې دا ستاسو په خپل کوم ګناهونه در نه شوي او کوم ګناهونو کې مبتلا یئ بیا تاسو ګورئ چې هغه ډېر لعنتي انسان وي همغه به هم درته ووایي چې توف لعنت شه او پتا شه. که اوس تاسو خپل ګناهونه نه څرګندوئ نو بیا ورځ په معاشر باندې همدې شاه سوار ګناهونه به هم بیا مخامخ وي او ستاسو به هم ورسره برابر مخامخ وي. داسې بیا فکر مه کوئ. ورځ د معاشر لرې نه ده، ډېره زر را روانه ده. نن زه مرم سبا به تاسو مرئ. دا یاد ساتئ. او ورځ د معاشر نه څه نه شئ پټولی. نو ګنده الفاظ مه یو انسان ته چې پیغام ورکوئ په انسانیت کې د ورورولۍ په لحاظ سره. همدغه زمونږ او ستاسو مقدس دین وایي، همدغه زمونږ او ستاسو انسانیت دی. ډېره زیاته مننه. رب تعالی مو خوشحال لره. د الله په امان. ستاسو ورور سکندر.